اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ کنټرول پینل شروع کړی وو چې په کنټرول پینل کې موږ دوه اپشنان وایو. یو مو یوزر اکاونټ وایو چې په یوزر اکاونټ کې مو کمپیوټر ته پاسورډ لګوي او بدلوي او ختموي سو، او دویم فولډر اپشن وایو چې د فولډر اپشن په ذریعه سره موږ په کمپیوټر کې فولډران او نور فایلونه پټولی سو. نو نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د یو چا د کمپیوټر پاسورډ وربدل کړئ یا یې ورختم کړئ. که تاسو ته زوړ پاسورډ معلوم وي که نه معلوم، خو بیا به هم تاسو وکولی شئ چې د هغه پاسورډ ورختم کړئ یا وربدل کړئ. ګوره اوس که چیرې تاسو په یوزر اکاونټ کې مثال زه راځم یوارې کمپیوټر ته ګوره پاسورډ لګېدلی ده. اوس که دلته تاسو پاسورډ بدلوئ هغه له تاسو څخه زوړ پاسورډ غواړي، کرنټ پاسورډ غواړي. که تاسو ختموئ هم هغه له تاسو زوړ پاسورډ غواړي. نو تاسو نه که چیرې تاسو ته زوړ پاسورډ نه معلوم نو نه تاسو بدلولی شئ او نه هم تاسو ختمولی شئ. اوس مثال که چیرې تاسو ملګری کمپیوټر ته تاسو ناست یاست او هغه کمپیوټر ته پاسورډ لګولی وي او تاسو ورته وایئ چې پاسورډ راوښیاست، نو دی زر رالی تاسو له مخې پاسورډ زر کې ووالی، کمپیوټر یې تاسو ته خلاص په لاس درکوي، خو تاسو ته یې پاسورډ نه در وښوئ. نو که چیرې اوس تاسو غواړئ چې د دې پاسورډ وربدل یا ورختم کړئ نو بیا به تاسو څنګه کوئ؟ که تاسو کنټرول پینل ته راسئ یوزر اکاونټ ګوره د دې پاسورډ چینجوئ هغه وایي زوړ پاسورډ که نه وي در معلوم تاسو یې نسئ بدلولی، که ختموئ هغه وایي زوړ پاسورډ. نو اوس زه تاسو ته طریقه درښیم. نو دې لپاره به ګوره تاسو راسئ په کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکړئ، بیا به دلته راسئ مینیج ته. کله چې تاسو په مینیج باندې کلیک وکړئ بیا ګوره دلته موږ سره یو اپشن راځي لوکل یوزر اینډ ګروپس. په دې لوکل یوزرز اینډ ګروپس باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په یوزرز باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې تاسو په یوزرز باندې ډبل کلیک وکړئ ګوره دلته به تاسو اوس اکاونټ وګورئ. دلته بس ګوره موږ د رحیم علي خیل اکاونټ خلاص کړی ده، نو دلته هم ګوره هغه نوم یې راواړوئ. اوس په دې نوم باندې به تاسو رایټ کلیک کوئ. ګوره ډبل کلیک به نه پکوئ، تاسو به رایټ کلیک په وکړئ. بیا اول اپشن د سیټ پاسورډ، په دې سیټ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ، په پروسیډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو ته د زاړه پاسورډ پوښتنه نه کوي. ګوره که زه بیرته وار زر راسم کنټرول پینل ته، ګوره که زه دلته چینجوم هغه وایي کرنټ پاسورډ. دلته ګوره له ما چې د زاړه پاسورډ پوښتنه نه وکړه ترور راته وایي نیو پاسورډ. اوس خو د خان ورلګولی وي، تاسو ته خو نه در معلوم، تاسو راسئ نوی پاسورډ ورکړئ. ګوره ما 1 2 ورکړئ، دلته هم 1 2 ورکړئ. اوکې اوس دی راسي خپل کمپیوټر خلاصوي، دی به یې نس خلاصولی ځکه دو خان پاسورډ ورلګولی و او موږ اوس پاسورډ ورکوئ 1 2. او که چیرې تاسو غواړئ چې د ده پاسورډ ور ختم کړئ، دی خو تاسو پاسورډ نه درکوي، کمپیوټر یې خلاص په لاس درکړی ده. که اوس غواړئ تاسو د ده پاسورډ ور ختم کړئ بیا به راسئ لوکل یوزرز اینډ ګروپس ته، یوزرز باندې به ډبل کلیک وکړئ، په اکاونټ باندې به رایټ کلیک وکړئ، سیټ پاسورډ به وایي، پروسیډ پاسورډ له سر ورکوئ لامه اوکې کوئ، پاسورډ به ختم سي، هر رقم پاسورډ که د لګولی هغه به ختم سي. نو دا اوس موږ څنګه کولی شو چې د یو چا پاسورډ ور ختم یا ور بدل کړو. وینئ کمپیوټر خلاص وي. بله طریقه هم درښیم، بیا که چیرې تاسو اوله وار د یو چا کمپیوټر خلاص کړئ ناوله د کمپیوټر وي هغه طریقه هم انشاءالله زه مخته درښیم. نو اوس راځو ګوره زه تاسو ته ډرایوونه درښیم چې موږ په کمپیوټر کې دغه ډرایوونه څنګه پټولی شو، مثال ډي یا ای دا ډرایوونه موږ څنګه پټولی شو. دې لپاره به سمپله تاسو راسئ ګوره په کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکړئ، مینیج ته به راسئ. کله چې تاسو په مینیج باندې کلیک وکړئ دلته به راسئ ډیسک منیجمنټ ته. په ډیسک منیجمنټ چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دلته به اوس تاسو ته ټول ډرایوونه راواړوي. ګوره سی ډي ای ټول ډرایوونه دلته راواړول. دا یوه خبره تاسو یاد ساتئ، ګوره سی ډرایو تاسو نسئ پټولی ځکه سی چې ده سیسټم ډرایو ده، په دې کې وینډوز انسټال شوی دی، دا نور ډرایوونه تاسو پټولی شئ. ګوره په دې کې تقریبا آر ډرایو ډېر زیات ډک هم ده، ډېر زیات فایلونه کې پراته دي. نو زه راځم اوله وارې ډي ډرایو پټوم. ګوره ډي ډرایو کې هم ډېر شان دی، زه ډي ډرایو پټوم. سمپله به تاسو په ډي ډرایو باندې رایټ کلیک وکړئ، چینج ریلیټن پاتس به راسئ، دا به ریموو کړئ له دې ریموو یس. اوس ګوره کله چې تاسو دلته راسئ ډي ډرایو پټ سلو، دغه رقم بل ډرایو هم پټوئ هغه هم دغه یې پټوئ سي. کوم چیرې بیرته راوستئ رسته کلیک په وکړئ، چینج ریلیټن پات ته راسئ ایډ یې کوئ. ګوره ریموو پټوئ ایډ یې بیرته راولئ. ایډ دلته که مو هر کرکټر هر نوم ورکوئ، مثال زه بیرته ډي ورکوم اوکې، بیرته به ګوره ډي ډرایو له موږ سره راسئ. اوس ګوره تاسو کتلی شئ چې ډي ډرایو راغلی، رایټ کلیک په کوئ، چینج ریلیټن پات ته راځئ، ریموو پټوئ، ایډ یې راولي. او دا چینج بیا څه کار کوي؟ چینج یې صرف نوم وربدلوي. ګوره د دې نوم ډي ده، مثال جي مو ورکوئ، ایچ مو ورکوئ، آی مو ورکوئ، دلته تاسو صرف او صرف نوم وربدلولی شئ. نو دا اوس موږ څنګه کولی شو چې د کمپیوټر زوړ پاسورډ که تاسو ته نه وي معلوم او کمپیوټر خلاص وي څنګه موږ وربدلولی شو او موږ په کمپیوټر کې یو ډرایو څنګه پټولی شو. او یو بل شی هم درښیم. ګوره اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د ډي وي ډي ډرایو له سره ورډیسیبل کړئ، یعنې بیا چې تاسو کمپیوټر ته هر څوک شي دی سی ډي ور واچوي، سی ډي به نه پورته کوي. سی ډي ډرایو به سم وي، ډي وي ډي ډرایو به سم وي، ډي وي ډي روم به سم وي، خو بیا به ډي وي ډي روم کار نه کوي. نو دې لپاره ګوره دلته به راسئ دا سی ډي روم چې لیکلی په دې رایټ کلیک وکړئ،
چینج الټن بعد باندې کلیک وکړئ دا هم له دې چې تاسو ریموو کړئ کله چې تاسو دغه ریموو کړئ ګوره اوس هر څوک ستاسو کمپیوټر ته لیپټاپ ته چې ته ډي وي ډي ور واچوي سی ډي ور واچوي نه به پورته کوي بتۍ متۍ به یې لګېږي د ډي وي ډي روم خو بیا به هم کار نه کوي بیرته کوم سم ووایي رایټ کلیک په دې ځای کوئ چینج الټن پاتې راځي ایډ یې کوئ بیرته به دغه سم سي نو دا ویډیو تاسو 2-3 وارې وګورئ پریکټیس به وکړئ نو انشاءالله سر به مو په خلاص سي نو تر بلې ویډیو ما ته راکړئ اجازت په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان